أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا أو کلا چې واوریدوی ما هغه کتاب انزل الى الرسول چراله گله شوه د رسول تا ترى اعينهم ما تبوینی استرګې د دوی تفیض من الدمع چې بهیږي باد وخنا مما عرفوا من الحق د وجه داغنا چې دی پیجاندل دی د حقنا یقولون وایدی ربنا ازمونږ رب آمنا ایمان راوړل دی یقولون وایدی ربنا ازمونږ رب آمنا مونږ ایمان راوړې دي فكتبنا مع الشاهدين مونږ ولیکا سره دو گواهانو نا دی آیت کې داوی د نرمۍ او بیان دی او داوی د نرمۍ نخه ده چې د الله کتاب واوري نو دسترګو نه اوخ کې روانيږي. تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی سعید ابن جبیر ویا باسن نجاشی من خيار اصحابه 30 رجلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجاشی بادشاہ دیر شو غور سړی غور کسان نبی له صلوات و سلام تراولې گل چې لال شي د نبی له صلوات و سلام معلومات وکیا کله چې دوی د نبی له صلوات و سلام خوا ترالل فقرأ عليهم القرآن فبكوا ورقوا کله چې په نبی له سلام او قران کریم ولستو نو دی وجړل او زلونا هغه نرم شو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او کلا چې واوریدي ما هغه کتاب انزل الى الرسول چراله گله شوی د رسول تا ترى اعينهم تبوینی استرګې د دوی تفیض من الدمع چې بهیږي باد وخنا تفیض من الدمع مفسرین ویا سترګې نه بهيږي بلکې اوخ کې آغا بهيږي. نو مفسرین یا دا مبالغه ده او اشاره ده د خبره ته ډېر جړا تا زکه چې سترګا هر طرف ته وبهيږي نو ډېر جړاوي او کله چې اوخ کې یو طرف تراشي نو دا بیا لګ جړایا نو دې کې اشاره ده د خبره ته چې دوی ډېر وجړل ډېر جاړي مما عرفوا من الحق دا هغه وجنا چې دوی پیژاندل دي د حق نه یقولون وایدی ربنا ازمونږ ربا آمنا مونږ ایمان راوړې دي یعنی دوی ډېر خې دعاګانې وکړلې الله تخوښ شوي الله رب العزت قرآن کریم کې نازل کړي
او دا دلیل له پدې باندې چې ګورا د خلکو کې تکبر نه و پکتبنا مع شاهدین منګولی کا سره دو گواهانو نا پکتبنا مع شاهدین یعنی د هغه کسانو سمولی کا چې د حق گواهی ورکیا مفسرین ویا مراد د دینا دا امتو د نبی صلی الله علیه وسلم دے چې دوی با په قیامت کې د حق گواهی هغه به ورکیا سورۃ آل عمران 18 نمبر آیت مبارک وګوریا اتلسمو نمبر آیت مبارک کې ویا ته سورۃ آل عمران پای کې د دې خبرې ذکر کیا اتلسم آیت د سورۃ آل عمران پای کې وای شاهد الله فیصله کړي د الله انه چې شان داده لا اله الا هو نشته حاجت پورا کوونکې سوا د الله نه والملائکه او فرشتي واولو العلم خاوندان د علم قائما بالقسط پدا سے حال کی چې الله ولال دې په انصاف باندې لا اله الا هو العزيز الحكيم نشتا حاجت پورا کون کے سوا د الله نا العزيز زورور الحكيم حکمت والده نو دلته کې د آیت کې وای فکتبنا ما شاهدین منګولی کا سره د گواهانو نا او دا امتو د نبی له سلام با قیامت کې په دې خبره باندې بګواہی کیا او دویمه پارا کې ما په دې باندې تفصیل کړي و وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قیامت کې به الله نوح علیہ السلام ته ویا تا خلکو ته تبلیغ کړو نوح علیہ السلام وی او ما تبلیغ کړو قوم ته ویا تاسو ته چا بیان کړو دی به يرجی ما جاءنا من نذیر مونږ ته وسو کې راون کې نو راغله نوح علیہ السلام ته الله ویا ستاسو گواهان شته وي او د نبی له سلام امت نه دا امت برا وستلې شي تی به گواهی وکي چې او نوح علیہ السلام دی خلکو ته 9.5 کال تبلیغ ورته کړو الله بو تاسو خو نو تاسو څنګه گواہی کویا دی بو الله تا په نبی له سلام باندې قران کریم نازل کړو قران کریم کې تا دا ویلې چې نوح علیہ السلام د خلکو ته 9.5 کال تبلیغ کړو نو موږ په دې باندې گواہی کوو او علماء ویا 80 82 او بعد علماء د دینم کم ویا چې دومره کسانو 9.5 کال په غز لشین کړو او ورځ نو کتلې شپه نو کتلې ځان له نو کتلې خلکو مخامخ نو کتلې هر ټیم ورته خبره کړي وا او چا منلې نه وا بحثي کسانو منلې وا یا اسی وما لنا لا نؤمن بالله سدي مونږ لرا چې مان راوړو په الله باندې دا وینا په جواب او دا خلکو کې وا چې دوی په ایمان راوړلو باندې ملامت کوله ور حبشونه چې کوم کسان داخلي او چې هغه ایمان راوړو خلکو ملامت کوله سلیا ول تاسو بل دین غوړه او یو روایت کې راځي ابو جهل ورته ویل تاسو ولې په محمد باندې ایمان راوړو صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو دوی یو باسو بل مانع عذر ختمېدل هغه بیان کو یعنی سبب موجود ده او مانع عذر هغه نشته نو ایمان هغه بخا مخراوړو څه سبب موجود ده
مانع نشته دی نو حکم هغه واجب دی وما لنا او سدی مونږ لرا لا نؤمن بالله چې ما نراړو په الله باندې وما جاءنا من الحق او په هغه سوچ مونږ ته راغله دی د حق نه وما جاءنا من الحق ونطمع او منغا تمکو ايدخلنا چې داخل کې مونږ لرا ربنا رب زمونږه مال قوم صالحین سره د قوم نیکانو نا ونطمع ايدخلنا یعنی خپل ربنا مونږ دا تمل رو چې مونږ تبا بخنو کې او مونږ با پنیکانو کې هغه به داخل کې ګوره د نیکانو طریقه دا ده چې کم زګه کې حق وي نو داغي ملګرتیا کوي حق او هغه قولیا دا نه دا زمونږ استاد نه دی ویلي دا زمونږ کتاب کې نشته ده نه جنا چې حق خبره یو که ارچا وکړه ارزګه کې وکړه د نیکانو صفاتو هغه بداوي چې ده به حق او هغه به قبلیا انکار بادا غینه نه کوي معلقو ايدخلنا چې داخل کې مونږ لرا ربنا رب زمونږ مع القوم الصالحين سرا د قوم نیکانونا ايدخلنا ربنا الجنه مع القوم الصالحين مونږ با داخل کې جنت ته د نیکانو سرا وما لنا یعنی سوجدا چې مونږ با ایمان دراوړو یعنی حصہ عذر اغاز من د پاره نشته ده پاسابهم الله بما قالوا پس الله په بدل کې ورکو دوی لرا بما قالوا په سبب داغه سچ دی ویلا جنات جنتنا تجری چې بهيږي من تحت الانهار لاندې داغینا نهرنا خالدین پیا ہمیشہ بوئے پائے کے وذالک جزاء المحسنین او دا بدلا دنے کانو دا فاصابهم اللہ یعنی دا آخرت زیر دے دید پارا بما قالو یعنی دا قول اقرارو پجبا ولیکنو دزلنے نوا ولیکن مخکې د دوی اخلاص او ذکر شو په حق قبل ولا پجړه کول سرا یعنی بما قالو وذالک جزاء المحسنین او دا بدلا د نیکانو دا والذین کفروا کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او دروغ ویل دي زمون پایاتونو باندې اولئک اصحاب الجحیم دا کسانو دوزخیان دي و اذا سمعوا او کله چې واوریدي ما هغه کتاب انزل الى الرسول چراله گله شوی دی رسول تا ترى اعینهم تبوین استرګې دوی تفیضو من الدمع چې بهیږي بعد وکنا مما عرفو د وجداغنا چې دی پیژاندل دي من الحق د حقنا یقولون وایدی ربنا ازمن غربا آمنا مونږ ایمان راوړل دي فكتبنا ما شاهدين منغولکا سره د گواهانو نا وما لنا صدی مونږ لرا لا نؤمن بالله چې ما نراړو په الله باندې وما جاءنا من الحق او پاغه سوچ مونږ تراغله دي د حقنا ونطمع او مونږه تمکو ايو دخلنا ربنا چې داخل بکی مونږ لرا رب زمونږه مع القوم الصالحين سره د قوم نیکانونا فاصابهم الله پس الله په بدل کې ورکو دوی لرا بما قالوا په سبب داغه چې دوی ویلا جنتنا تجري چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې داغینا نهرونا خالدین فی همیشه به پای کې
وذالک جزاء المحسنین او دا بدلا د نیکانو دا والذین کفروا کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بآیاتنا دروغ ویل دي زمون پایتونو باندې اولئک اصحاب الجحیم دغه کسانو دوزخیان دي اللهم قومنا فرضاك واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره لا تمنعنا